واده دومره ګران کار دی قسم په الله چې لیوني کو لیوني نه ته شو سود سودا ته شو جنجم را پسې را روان دی کرسۍ م نه دي سمې خدایه سم لیوني والله چې یار لیوني شو یار لیوني کېږو منه یار د واده کار دی دیګونه والانه د راغلی جنج ته نیمه ګنټه پاتې ده سمې لیونی کړی یم او تا ولیده لکه جامو له دې وګوره بېلچه جې کوم خوا روانې او لکه تا ته د واده وینا نه ده شوې چې داسې په زړو جامو کې روانې نه ظهورخانه وینا شوې ده خو پټي کې له کار دی پلار مې تللی دی لږ غوندې ګوډ دی بس هغې ویل دا کار به ختم کړو بیا به واده له درځم زه دې په خدمت کې یم هر ټیم ښه نو چې ته اوس د ما خدمت ونه کړي د واده کار دی ما سره منډه ترړه ونه وي نو بیا به کوم ډېر د ما ته نو خدمت بس څه کوې وکړم نو پلار مې وویلې زر راشه پټي ته بس هغه له ورځمه یار بس ډېره وبخه یار بس دا کار ختم کړم بس بیا درځم ښه بس زه صحیح ده نو زه به دې په تمه یم انشاءالله زه درځم ښه مېلمنو خیال ساتئ چې مېلمانه څنګه خپل نه شي ګورې او ګل یاره ملک صاحب یا خو پتا نه پوهېږو چې چېرته دې روان کړي داسې د جمعې ورځ پټو کې چکر و او چې په قلار و د خپې به درګې ازادې شي شپه ورځ کار کې او ستا کار هم ماله معلوم دی او دا خبره خو دې صحیح ده دا چکر به وو دا ډز یو دا واده دی که نه د ظهور د رورا سلمان نه یې د رحیم باچا زوی د هغه ډزې کوي ډزې مړه به رحیم باچا نه به څه ګیله وکړي ډزې کول خو نه دي په کار اوس خو هلته خو ډزې هغه کار خو واده دی اوس دا وایي مردکۍ تاسو غریب پرې ولګېږي شل لانجې به ولګېږي یاره ملک صاحب هلکان دي پرېږده چې کوي ډزې نو همدغې خبرو خو دا خلته به برباد کړه هلکان دي پرېږده ډزې کوي هلکان او بیا دا هلکان په ډزو نه مړي بیا د خوشحالۍ کار دی پرېږده چې دا خوشحالي وکړي بس ما راته ویلې که نه ښه کار نه دی پوه شوې که نه دا چیزو مړه دې قیسو نه تېرېږي السلام علیکم داجي وعلیکم سلام هلکه لاټین به د ځان سره راوړی و که نه ډېر وختي رالي نه داجي را روان وم خو بس لاره کې هغه ظهورخان مخې ته راغی هغه د ورور واده دی بس هغه ویل واده له ایثار شم وایي نه چې دا کار ختم کړم بیا واده له راځم مسلمانه سړی وختي راشي د پټي کار دی چې په وخت ختم کړي چې زوتې خلاص ټکټر والا مې رالېږلی دا بس کوم یو څو ډزې به وکړو بیا به ځو مړه ډزې نورې مه کوه ملک صاحب راغلی ډزې مه کوه هلکه بند کړه ډزې دا ولې ډزې کوه ملک صاحب د واده کار دی ډزې به نه کولې د واده کار دی نو ډزې کې تا کار خو واده دی بل کره به غم جوړ کړي نو څوک د رور یاره ملک واده صاحب نه دی پرېږده د خوشحالۍ کار دی زه به هم پکې یو څو دانې وکړم پرېږده خبره پرېږده د واده کار دی که نه بس مه کوه ډزې پرېږده ملنګیا موږ دا منې کوو تا هم ډزې شروع کړې والله ښه کار تا هم شروع کړو عجیبه سړی په اسمان په کاڼو ولې اوس په چا کره غم جوړ کړي دا مردکۍ خو هملته نه پاتې کېږي د چا په سر به راوغورځېږي ماشوم به پرې ولګي زنانه به پرې ولګي ځان ته به کار وګورې مړه اوس خو پرې څوک ولګېږي که ملک صاحب ټوله دنیا ډزې کوي چا خو ورته څه ونه ویل خو چې نن ما تمانچه راواغېست یو څو ډزې مې وکړي د رور واده مې دی ځکه مې وکړلې نو چې د ورور واده دی الوځې دا څلوېښت کاله تاسو په دې ډزو ماړه نه شوئ په ډزه ډزه او ډزه ډزه خو که هر مصیبت دې جوړ کړو که نه ما پسې به بیا نه راځي چې ملک صاحب ریشه جرګه ده او ریشه مرکه ده ما به د دې غم نه خلاص ځه ملک صاحب خپل کار کوه ما راته ویلې نوره دې خوښه ده زه کوم دا مردکي بره نه پاتې کېږي پرېږده ملک صاحب یو څو دانې کوو بس نورې ختموو ځه یاره ملنګیا نو السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر بخیر ملک صاحب څنګه نور تازه تکړه څنګه خیر دی پټو طرف ته دې څنګه پیښه وکړه ما ویلې چکر به ووامه سهار وختي دی په دې پټو باندې لږ ریس به وکړو ملک صاحب ښه دې وکړه چې رالي خبره دا ده چې دا په دې کلي کې د سهار نه ډېرې زیاتې ډزې دي چې دا څه خبره ده کرانو دا خانه لګي اوبه په کیسه به دې پوهېږم چې څه چل نورلا خانه د رحیم باچا د زوی واده دی په لاره راتله ما ورور لګېدی ډزه 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 دا ما سره ملنګی را روان و هغه هم ورسره سور شي زه هم ورسره ډزې کوم نو زه هغه منې کوم تا هم ورسره ډزې شروع کړي خو که څوک ولګېږي او رښتیا دې ډزو ته حاجت د څه شي دی چې وروره به ډزې کې ډزه ډوزه ډزه ډوزه دې شروع کړي دي اسمان په
په ټوپکو باندې ولي ها هلکه د دې په ځای ورله یو څه شی واله چې په کار یې راشي مېلمه ته به یې کېږي او کنه او که نه ملک صاحب په دې ډزو کې ګټه څه شی دی چې تا یو 50,000 ډزې وکړي نو دې کور والا ته د هغه دپاره څه پیدا شوه الا په دې الګ څه چلو شو ولکه کټ راوړئ کټه ده کټ راوړئ مړه ملک دیوانه دی خپل یا الګوانه کې څومره ډېر دي تا سره څو ورمای پاتې دي ما اوه شابه ډزې کوي شابه ډزې کوي ولې ویل چې قم به جوړ کړي څه چل شوی څه چل شوی دی نور الله خان دوی په پټو کې ولګېدو په هوایي مردکي همدا ستاسو د ډزې لاس ته مې چې مه کوئ مه کوئ دا سوي ملک صاحب دا به دا کېږي چې پولیس به یو تاڼي به یو تاسو به یو خیر سره دننه به کړي تاسو ملک صاحب هسپتال ته ته ولېږو ځان سره راته مې چې ماته مه چې هغه وخت کې مې ته ویل چې مه کوه مه کوه مه کوه خو تاسو د چا منله ورور واده مې دی او بس واده کې دې بس خلک الوزي واده کار دی بس دا تماچه ځان سره ته خو ما سره روان وي خدای دې بیخ او بکرو باسه تان دې سره ډزې شروع کړي موږ به استاد دا خلاص کړو هسپتال ته بوتلې دی هغه او د هسپتال نه به راپورټ راځي وروره ځان تیار کړې ته مې ولیدل چې ما پسې به نه راځو نه به ما پسې دلته کې خو په خبره خو پوهېږئ نه د بشرانو خواړو منئ نه ملک صاحب بس بس تاسو به پولیس راځي او تاسو به وړي زه د نه لاړم چې هغې سړي غم دا په غم ککړ شیار ملنګي اوس پسې چل کېږي یار دا تمانچې دی هلکانو ته ورکړه چې څه وو هغه خو هسې مو شو او زه چې خپې وباسو دا واله لږه دا کور ته ویسې او د ورور واده یې په غم بدل شو کاشکې د مشرانو منلې نو ډېره به ښه وه او زه چې په دغې لاره ځو یو دوا به د جمع وو تاسو ټول سره دې الله خو کړي چې راغلې دلته او د په غم کې ځان شریک کړي داسې کار دی چې ګوره هغه دواړه چې ډزې وکړې د ده زوی ویشتو هغه لاړو تورو تنبور شاته شو دا یو هلک د تورو خاورو لاندې شو نو زه راته وایم چې دا ډزې په دې ودونو ښادیانو کې مه کوئ دا غریب سپین ږیری دی د ده د ګټې وټې هېڅوک هم نشته هماغه یو زوی هغه هم مړ شو کور یې وران شو د ګټې وټې هېڅوک نشته واده په غم بدل شو هغه کسان د تورو تنبو شاته شو نو ولې تاسو په ودونو کې ډزې کوئ هم کتو د هوایي ډزو انجام د هغه خو دا رضا نه وه خو چې زه ورپسې ورغلم لکه ډزې مه کوئ مه کوئ هر وخت دا ملیان ګوره په تقریرونو کې لګېږي د جمعې په ورځ لګېږي په موبایلونو کې تاسو تقریرونه ګورئ چې دا ډزې مه کوئ مه کوئ مه کوئ خو بس چا ته ځوانه ځواني والا د تورو خاورو لاندې زما ورونو دا خبره ومنئ نور دا ډزې مدې مه کوئ په زول مه ګرځئ مونږ الله پاک دې ته نه یې رالېږلي مونږ یې خپلې عبادت ته رالېږلي نو تاسو را سره خوښه ده د خیر په خپل علاقو کې په خپل بچو ته خپل ورونو ته دا نصیحتونه وکړئ چې دا کارونه نور مه کوئ دوا وکړئ انا لله الله تاسو ټول سره کوي